یاره شاباش شریفه بچې ډېره زیاته مننه چې په ما دې چې وڅکو ډېرې مزېدارې چای وې ښه خو دا چای راته داسې بوسه بوسه ښکاري چې دا ولې شاباش شریفه بچې په ټي کې دې مزېدار بوسه چې ولیدې که څنګه داسې بوسه بوسه ښکاري وې یاره ډرم بابا نو تی به بوسه نه ظالمه د خدای اوبه زړې ولي مکمل 3 میاشتې په یو بوتل کې په کور کې په یو کونج کې پرتې وې دا موینه مې دلته چای جوړ کو دغه مودي ته وګوره که نه مودي بچی دی د ګاندي دې په موږ باندې اوبه باندې دي کړي دي ورته ووایه چې اوبه راپرېږدي وې یا د خوا بچیه مودي تکلیف نه وي په خلکو دې اوبه بندولې خو بل شی به دې پرې بند کړی و که نه دا خوله به دې ورته بنده کړې وله خو تا راتلې اوبه دې ورته بندې کړي دي مودي ډېر بې غرته سړی وختې ښه په خلکو باندې خلک اوبه نه بندوي و یاره ډرمه نو اوبه به پرې نه بندومه دا د ظالم بچي ما ته په وچه خېټه باندې اخطارونه راکوي راته وایي چې د جمعې مونځ به په دلي کې کومه او د پاکستان چای به په دغه طرف په ممبۍ کې څکمه ته به وایي چې د مړو مال دی نو ما موردل چې اوس مو معلومات وشي چې دا اوبه در باندې بندې کړمه چې یو څاڅکي اوبو ته حیران شي خو ما ته چای واچوي چې دا الک مې وچ شوی دی وې یاره نو چای کومه دی مودي خبره واوره سمدستي اوبه نشته دی نو چای د څه شي نه جوړ کړو ته به تچلي که نه چې دا اوبه زموږ طرف ته راپرېږده چې ښایسته مزېدارې چای درته ترېنه جوړ کړو و مودي چای مې نشته ښه او بس د دې بوسه چای نه دې تېرېمه څاڅکي اوبه به رانه ونه ګورې اوبه نور نشته دی ښه خبره دې شي ده که نه چې اوبه کله جمع شولي اضافه شولي نو په ډیم به دې طرف ته راواوړي په سهار پورې ورته انتظار وکړي ښه په زه خو یې نه در خوښې کومه به د دې بوسه چای نه دم تېرېمه او یاره یو چا ما ته ویلي و که نه و د تیزنو خلکو تیزن جنګي ظالمه د خدای عزت په امریکا کې په انتظار ناست ومه ما ویل چې تاسو په یو بل باندې توپې ورولې په یو بل به دا خوله ماته کوئ خو تیزنو تاسو تلې په اوبو باندې جنګ کوئ یاره د ماشومانو سوچ مو دی که نه پیر بېر ډېرت یې که نه جنګ وکړئ جنګ چې موږ هم درته انتظار یو و مودي زه در سره په څنګ کې ولاړ یم که نه دا څه وې ډرمه موږ خو به جنګ وکړو خو دا راته ووایه که نه چې دا کوم سړي تا ته ویلي چې د تیزنو خلکو تیزن جنګي دا سړی ما ته په ګوته کاو که نه زه به ده سره پوه شم دا راته چې دا چا درته ویلي چې موږ یاد کړي چې د تیزنو خلکو تیزن جنګ وي بلکل د غوا بچیه ما ته به م ښي یاره دا سړی خو موږ ته په نیغه ګوته نیسي او تیزرو یې راته ویلي دي تا به ټرم بابا دا راته ووایه که نه چې دا کوم سړي تا ته ویل چې د تیزنو خلکو یاره غرتې مه ولې خبره داسې ده که نه چې سهار زه په دې لاره را روان ومه نو یو هلک ناست و او موبایل کې ګوتې والې نو ما ورته ویل چې what is your name هغې راته ویل چې my name is اسانخیل نو ما ورته چې دلته څه کې هغې راته ویل چې په فیسبوک کې پوسټ کومه او نو ما ورته ښه چې پوسټ کې نو څه لیکې نو ما ته یې ویل چې د پاکستان او د کشمیر جنګ دی نو ما ورته چې زه مریخ ورته روان یم نو هغې م راته ویل که نه چې د تیزنو فایټ تیزن فایټ نو په دې خاطر او یاره مودي دې سړي خو ډېر حقیقت ویلی دی ښه زمونږ لمنې په موږ باندې پورته کړې ده څه کول پکار دي هلکه مودي یاره هېڅ کول پکار نه دي شاباش شریفه به دې سړي ته زما د طرفه انعام ورکول پکار دي دا سړی به زه پیدا کومه د خیره او با خبرې ده که نه چې پانی تو ورته